د کوټې د سیمې دانیال تریر 24 کلن دی. په پښتو او اردو کې شاعري کوي او په ادب پوهنه کې لیکنې کړې دي. برکوال مخیل له ښاغلي تریر سره مرکه کړې ده. د ښاغلي تریر د نویو خیالونو او فکرونو د اورېدو بلنه درکوو. د مرکې په سر کې ښاغلی تریر خپل یو غزل راوړي. خسو خاشاک کې د یو چا په انتظار پرته ده، مځکه په خاک کې د یو چا په انتظار پرته ده، او دغه سپوږمۍ دغه مهین لباس اغوستې سپوږمۍ پاس په افلاک کې د یو چا په انتظار پرته ده، بې د پتې بې د نامې یوه ساده لفافه اوس هم په ډاک کې د یو چا په انتظار پرته ده. شاید چې لمر د سباوون دی یا شاید چې زه یم، شپه په وطاق کې د یو چا په انتظار پرته ده، او څوک ورته وایي ډیوه چا د معجزه ګڼلي، اوښکه په تاک کې د یو چا په انتظار پرته ده، او د شنو اوبو په شیش محل کې د افسون انجلۍ په سپین فراق کې د یو چا په انتظار پرته ده. یو بیش قیمته خزانه ده او یوه کنجۍ چرته ادراک کې د یو چا په انتظار پرته ده. دانیال تریر صاحب، ویل کېږي چې یو شاعر باید په خپل ذهن کې د توریو یا د کلماتو ښه ذخیره ولري. تاسې د پښتو شعر کمه تجربه کړې ده، خو دغه نوي شعرونه چې موږ ته ولوستل بیخي نوي فکرونه او نوي خبرې پکې وي. آیا هغه د اردو د مطالعې زیات تاثیر و که نه په پښتو کې هم شاعري ډېره لوستې ده؟ ګوره، د شاعري په کم معیار چې زه خبر یم هغه بیخي ساده دی، او هغه دا دی چې د شاعري اصل معیار چې دی هغه تخیل دی، متخیله ده. کم شاعر چې متخیله نه لري هغه سره که لفظي ذخیره بیخي زیاته سي نو د هغه کنډیشن بیا د جوش ملی آبادی والا د هغه په حواله ویل کیږي چې هغه د ډکشنری شاعر دی، ډکشن شاعر نه دی. نو شاعر باید چې ډکشنری شاعر نه وي، ډکشن شاعري. ډکشن ضروری دی په شاعري کې، ډکشنری نه ده ضروری. او نوم چومسکی یو ډېره ښه خبره کړې ده. هغه ویلي دی چې انسان هغه حیوان دی چې محدود لفظیاتو څخه بیخي زیات کار اخیستلی سي. نو شاعري هم اصل کې په محدودو لفظیاتو څخه ډېر زیات کار د اخیستلو یو پریکټس دی. شاعري ته موږ استعاراتي ژبه هم وایو. استعاره څه ده؟ یو استعاره په زر معناو باندې سره استعمالولی سي. استعاره د وخت سره سره خپل معناوې هم بدلی. دا بنیادی طور د استعارې د استعمال هنر دی، او دا د قدرت عطا ورته ووایه یا متخیله ورته ووایه، دا یو داسې قوت دی چې د انسان په اختیار کې نه دی. ځکه د شاعر دپاره لوست، مطالعه دا ثانوي شیان دي، بنیادی شیان نه دي. هو په دغه باندې ستا شعور، ستا ویژن خو زیاتیږي، خو د شعر د جوړولو صلاحیت ور باندې نه زیاتیږي. مثلا د اقبال چې کم شعور دی هغه بیخي پراخ دی، خو شاعرانه صلاحیت د فکر په مناسبت باندې هغومره مضبوطه نه دی. غالب چې دی هغه د شعر د جوړښت په حواله یو بې مثال شاعر دی. کیدای سي د هغه د افکار سره ته اختلاف ولري یا تا ته ډېر محدوده ښکاره سي، خو غالب د شعر د جوړښت په حواله چې کومه سلیقه لري، کم تخیل چې د غالب سره دی، هغه بیا د اقبال سره نسته. دغه خبره خو مشهوره ده چې د ادب ژبه یا د شعر ژبه باید له عامې ژبې بېله وي. یعنی کوم توری چې په لغت کې کومه معنا لري په شعر کې باید هغه معنا، هغه مفهوم بدل کړي، په ادب کې باید هغه مفهوم بدل کړي. خو دا خبره له دې خبرې سره آیا موافق نه یاست چې په ادب کې باید بیا خبره د معروض خبره وسی، د فکر خبره وسی؟ ګوره، دا معروض او د موضوع چې کوم تقسیم دی دا غیر منطقي دی. ځکه غیر منطقي دی چې دا د یوې سکې دوه اړخونه دي. کم شاید چې ته معروض وایې، احساس وایې، دا احساس له کوم ځای راځي؟ په دغه باندې د معروض اثر نه وي. که یو سړی غمزده دی او د خپل غم اظهار کوي، یو سړی تنها دی د خپل تنهایی اظهار کوي، نو دا تنهایی له خلا خو نه ده راغلی، دا یو سوشل المیه ده. دا غم چې دی دا هم یو سوشل المیه ده. تناظر به جلا سي، د مطالعې تناظر جلا کوي. یو سړی ډایرکټ د معروض خبره کوي، یو سړی د احساس په حواله کوي، د جذبې په حواله کوي. په مابین کې د یو لینک د اضافه او د کمی خبره ده. او ادب چې دی هغه د مابین وسیله کلام نه هېروي،
ادب کې کته وسیله وباسه نو ادب او صحافت کې څه فرق؟ حد فاصل وې څنګه معلومه؟ حد فاصل دا لینکیج دی. صحافت هم د معروض اظهار کوي خو ډایرکټ کوي، میډیا هم د معروض اظهار کوي خو ډایرکټ کوي، ادب هم د معروض اظهار کوي خو په دغه وسیله. دغه غزل چې مرته ویل دغه استاد د پښتو مجموعه شعرونو د پښتو شعرونو مجموعه مو ترتیب شوی د څومره شعرونو لیکلي دي چې ما کوم شیان د مجموعې لپاره منتخب کړي دي هغه 50 دي ټوټل غزل او نظمونه او دا منتخب شیان دي او د غومره به کافي دي. دغه مجموعه ترتیب کړي ده چاپوي به کتن هو ان شاء الله مکمل ده فهرست ما جوړ کړی دي نو ما منتخب کړی دي بس کمپوزینګ او د اشاعت مرحله لا پاتې نوم به څه شو صحیفه د اوبو دغه نوم ولې ورکړ دغه یو خو دا شعر لکم شعر چې دا راخستل سوی دی هغه شعر زما په خیال د ادب د روایت څخه یو ډیر مضبوط تړون لري. مثلا زه پیغمبر یم د غم د قلمرو پرشتیا زما په سینه باندې وریږي صحیفه د اوبو. نو دا د غم چې کم قلمرو ده او دا هغه چې کم معنویت دی یا غم د قلمرو د پیغمبر چې کم معنویت دی دا د ادب پوره روایت دی او دا د اوشکو چې کم د اوشکو ذکر دی د صحیفه د اوبو په حواله دا استعاره چې دا یادا چې کم تمثال دی دا هم د په ادبي تاریخ کې په ادبي روایت کې یو ډیر مضبوطه حواله ده د ادبي شخصیت یا د ادب د منشور په حواله چې ادب بنیادی طور باندې هغه سړی دی چې د سوسایټي او د ذات او د کائناتي علمیو غم په ځان تیری او په دغه غمو باندې زاړي او په دغه حواله یو تبدیلی یو ارتقا یو بدلون غواړي. نو ځکه زما خیال دا دی چې دا نوم چې دی دا د پوره ادبي تاریخ یو څه خوند پکښې دی یو رنگ پکښې دی یو د ادبي تاریخ یو استعاره ده ځکه دا نوم زما په خیال زیات بلیغ معلومیږي. نسته افلاک زموږ په سرو دی آینې د اوبو ګورم په څنګ کې د کوترو فرشتې د اوبو زه تخلیق کړم په دریاب کې د احساس په الماس ته د نظر په لاس فنا کړې دایرې د اوبو او زما د خوبونو په رخسار را بهېدلي اوښکې وایي چې نه دي ختمېدونکي سلسلې د اوبو او مځکه خلا ستوري سپوږمۍ شپه ریګستان او هوا یو څه نکتې دي بې معنا په حاشیې د اوبو زه له کنعانه تر زمزمه پورې ځم او راځم زه په اوبو کې طی کومه فاصلې د اوبو او مات په ګودر باندې منګی او ستا لوند سوې ټیکری اوف چې په ما دي تیرې سوي واهمې د اوبو او زه پیغمبر یم د غم د قلمرو پرشتیا زما په سینه باندې وریږي صحیفې د اوبو. تاسو په اردو کې د نوې ادبي تیورۍ په اړه یو ډیر علمي کتاب لیکلی دی چې زه فکر نه کوم زموږ په دې سیمه کې دی خصوصا زه به د پښتنو لیکوالو خبر وکم یا د پښتو لیکونکي لیکوال چې هغوی د ډیرو لیکوالو لوستی آیا ښه نه ده چې تاسو په پښتو کې هم خصوصا تاسو د نقد په برخه کې ډیر کار کړی دی په اردو کې مطالعه هم ډیره کړې چې په پښتو کې دغسې یو کتاب ولیکئ کارونه خو ډیر راته ګوري زړه مو هم ډیر ورته غواړي چې ډیر کار وکم. اوس ما یو کتاب شروع کړی دی ادب تنقید او تیوري دا تقریبا په 10 مقالو مشتمل یو کتاب دی دا هم په اردو کې دی خو زه دا اراده لرم چې زه څنګه مکمل کوم دا پښتو ته وژباړم ان شاء الله. په دغه کې د ادب په حواله چې له اول ورځې تر نن پورې چې کوم مباحث دي د هغه خلاصه هم سته په هغه باندې بحث هم سته او د روان وخت د پاره په تنقید کې موږ د پاره کوم لارې سته یا کوم لاره باید چې داسې د باید چې موږ خپل کو یا زموږ اطمینان د پاره زیاته ضروري ده د هغه په حواله اشاره هم سته. دا به نه صرف خالی د پښتو ادب د پاره د اردو ادب د پاره د بلوچستان د پاره دا به کله هم ادب د پاره به ان شاء الله د تنقید په حواله یو نوې منشوري که خدای کړو. تاسو په ویل چې پښتو ته خو هم په نثر کې هم په نظم کې د انګریزي لارې له اردو څخه د شعر اصناف هم راغلي دي د نثر اصناف هم راغلي دي خو څه فکر کوئ د تیوري یا د فکر په لحاظ ولی اردو ادب مستقیما پر پښتو ادب باندې اغیز نه دی کړی؟ یو خو د مطالعه رجحان چې دی هغه د شیانو تعین
تعین کوي، د نظریو تعین کوي، د علم تعین کوي، د پرمختګ تعین کوي. پښتانه چې دی هغه تخلیقي صلاحیت خو بیخي زیات لري او په دغه حواله ډیر کارم کړی دی. خدا علمی اړخ چې دی خصوصا د تنقید په حواله یا د دانشوري په حواله یو خوا تحقیق دی چې ډیر په زړه بنیادو باندې تر اوسه پورې پښتو کې را روان دي او ټریش چې ورته وایي کنه مرده ادب، دا مرده ادب خوندي کوي لګیا دي. د زر صفو کتابونه هم را روان دي، د 2000 صفو کتابونه هم را روان دي او دغه رنګ قلمي نسخې له خاو قلمي نسخې هم له دوباره اشاعت څخه را تیریږي لګیا دي. خدا هغه ادب دی چې دا استاد معاصر ژوند سره یا د نن د مسایلو سره هیڅ تعلق نه لري، د نن کوېسچن سره هیڅ تعلق نه لري، ځکه دا کتابونه شایع کیږي هم ویل کیږي هم نه. نو باید چې محققین ګوره په ویسټ کې تحقیق د پاره اول شرط د تنقیدي اپروچ خدي. محقق اول چې خپل مفروضه جوړي د تحقیق د پاره هغه د خپل مفروضه یو تنقیدي ارزښت معلومي چې دا د څومره د قدر کار دی چې زب ور باندې شپږ کاله تیروم، 3 کاله بو تیروم، 10 کاله بو تیروم او داغه په رزلټ کې چې کم شای زر اباسم هغه څومره قیمتي دی. ګوره یو دی کوه کندن او کا براوردن، بل دی چې ته کوه کندن او زر براوردن. په دغه دواړو خبرو کې فرق دی، دواړه تحقیق دي. نو تحقیق د پاره هم بنیادی شای چې دی هغه دانشوري ده او تنقیدي شعور دی. ته اول دا معلومه چې کم شای چې زر لټوم لګایم دا آیا د انسان د راتلونکو زمانو د پاره څه افادیت هم لري کنه لري. نو تنقید په حواله تنقید ډیر باریک شای دی. یو خدا مسله ده تنقید د پاره د فلسفه لوست بیخي ضروری دی. کم سړی چې په فلسفه باندې نه خبره دی، د فلسفه په تیوریز باندې نه خبره دی، هغه په تنقید باندې کله هم سر نسی خلاصولی. تنقید د پاره فلسفه هم ضروری ده. نو دومره علم چې بنیادی تعلیم لا نه خواندگی شره نه پوره، نو الته دغه تقاضا کول یا دغه تمنا کول چې دغه خلک په تنقید کې څه ډیره بنیادی خبره به وکي یا نوې نظریه به وړاندې کی یا هغه نظریه به پښتو ته راوړي او استفاده به ځنې شروع سي. نو دا تقاضا فلحال لږ غیر ساينسي هم ده، ځکه چې اول به په بنیادی تعلیم باندې کار کیږي، هغه پس به تنقیدي اپروچ او فلسفه او دغه شیان به دا هغه بعد راځي ان شاء الله. دغه زموږ لیکوال چې عصري علوم نه د لوستي آیا د دې په مخ کې زموږ نیمګړتیا زموږ تعلیمي نظام بولي کنه په دې کې بل کم خند هم په مخ کې ویني؟ زه خو هم دا بنیادی طور باندې یو تعلیمي مسله ده. ګوره عقیده چې دا هغه تعالی علم نه دري، یو عقیده په دنیا کې داسې عقیده نه دراغلي چې هغه د علم لار بند کړي. نو دویم شاید دی چې تعلیم څومره دی او تعلیم په کومه طریقه درکول کیږي، نصاب څنګه دی، ټیچینګ ماحول څنګه دی، سکولان څنګه دي. بیسیک شاید کریټیکل اپروچ پیدا کول. له امریکې د یونیورسيټي یو ټیچر راغلی و مشتدلته یونیورسيټي ته د لیکچر د پاره، هغه چې بنیادی کم نوټس مشترک کړي او په هغه کې اوله خبره دا و چې په سټوډنټ کې به تاسو کریټیکل اپروچ پیدا کوئ. کریټیکل اپروچ څه دی چې هغه سټوډنټ نه دی کوم چې لتا څخه سوال نه کوي، ته په ذهن کې سوال نه پیدا کوي. ګوره علم د سوال څخه راځي. نو کسا په ذهن کې سوال نه راځي، ته ناست په کلاس کې 2 غنټو کلاس واخې 5 غنټو کلاس واخې، په هغه کې ټیچر چې دی هغه تا باندې د حاکم رنګ مسلط دی او هغه دا درته وایي دا کم شای چې زه په بورډ باندې لیکم دا به ته حرف به حرف یادوي او سبب یې راته وایي. نو په دغه کې د کریټیکل اپروچ سوال لکم زیرا دا رویه چې دا بنیادی طور باندې غیر علمی رویه ده او په دغه تعلیم باندې چې کم بچی پرورش شوی نو هغه په علمی طور باندې څنګه یو ارتقای مقام حاصل کړي. په پای کې به یو بل نظم هم واوري، یو نظم کله راته واو. نظمونه خو ما بيخي کم لیکلي، هغه کم نظمو کې به یو نظم بس. دا د نظم عنوان دی د لا سندره. عجیبه غوندې جهانو خاموشي و تنهایی و نه رڼا و نه هوا و څوک ولاړو نه روانو نه مرګیو نه ژوندونو نه پرون نه سباون او نه دورانو. زه یوازې بل څوک نه و، نه کمره و نه سړک و، باغیچه و نه میدانو. عجیبه غوندې جهانو نه زمانو نه مکان.